السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو لکه څه ډول چې موږ تاسو ته د فیسبوک بېلابېل سټایلش بیو راوړو، نو زه هم هڅه کوم تاسو ته ښایسته ښایسته بیو راوړم. په نن ویډیو کې بیا هم تاسو ته یو ډېر خوندور او سټایلش د فیسبوک بیو درښیم چې تاسو به ډېر زیات خوښي کوئ. چې تاسو په خپل پروفایل باندې ولګوئ نو تاسو پروفایل به ډېر ورسره ښایسته شي. نو زه ویډیو شروع کوم، تاسو ته طریقه درښیم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د غنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ملګرو دې لپاره به تاسو راشئ فیسبوک ته. زه راځم خپل پروفایل ته درته ښایم چې زموږ دغه بیو څنګه په خپل پروفایل باندې ښکاري. تاسو دلته لیدلی شئ ملګرو چې ډېر ښایسته او بهترین بیو دی. نو طریقه خو ټولو ته معلومه ده چې څنګه یې لګولی شو، خو بیا هم تاسو طریقه درښیم. دغه بیو چې دی په ډسکرپشن کې لینک شته، تاسو هغه ځای څخه رااخیستی شئ په خپل پروفایل باندې لګولی شئ، کاپي کولی شئ. ډسکرپشن کې لینک دی په هغه کلیک وکړئ، تاسو ته به لږ لاندې چارج هلته بیو وي کاپي کړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه بیو باندې کلیک وکړئ، تاسو سره مخکې بیو وي نو ایډیټ بیو باندې کلیک وکړئ، خپل بیو ورسره ایډیټ کړئ. بره بیا سیو اپشن دی سیو کړئ. که بیا هم تاسو په آی ډي کې بیو اپشن نه وي دلته په درې باندې کلیک وکړئ، کله هم دلته کلیک وکړئ په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړ اوس به دلته لاندې راشي، دلته به تاسو ته بیو اپشن وي، دغه ځای کې بیو اپشن وي. په دغه بیو اپشن چې کله کلیک وکړئ تاسو به همدغه ځای کې نوی بیو ورسره اډ کړئ. کله چې سیو کړئ دا به لومړی سر کې دغه ډول راځي، خو دا به خپله وروسته ترتیب شي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه بیو په خپل پروفایل باندې ولګوئ. نو ملګرو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې درته غواړم.